السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو دوه ډېر نوي او د خوشحالۍ خبرونه درکړم، خو دې نه مخکې چې کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو خپل خبرونو ته. دغه اولنی خبر به زه تاسو ته وایم چې تېره ورځ محمد نبي ملي تلویزیون سره والا سره په سکایپ کې یوه مرکه وکړله. حالانکې دغه مرکه ما وکتله، د ما دومره خوښه نه سوله، خو بیا ما دغه باندې ویډیو هم جوړه نه کړله. نو بیا هم که زه به تاسو ته هغه مهمې پوښتنې چې کومې دغه ورنه کړې ولې اصل کې دغه که موږ وګورو ډېرې یو فضولې پوښتنې منډه کولې. دغه جرنالیست که موږ وګورو د ملي تلویزیون والا ډېرې فضول پوښتنې ورنه وکړلې، خو یو خبره یې که ورنه وکړله چې په دغه کې دغه ایشا کپ په هکله باندې چې کومه پوښتنه ورنه وکړله محمد نبي نه یې دغه پوښتنه وکړله چې ایشا کپ او T20 ورلډ کپ کې به تاسو کوم کولی شئ چې ویې ګټئ. په جواب کې ویلې محمد نبي چې ایشا کپ موږ ډېر زیات چانس لرو، هغه ځکه وایي په ایشا کنډیشن کې دغه ایشا کپ ترسره کیږي، نو ځکه موږ سره ډېره موقع ده چې موږ وکولی شو ایشا کپ وګټو. خو زه به تاسو ته وایم چې تر څو پورې افغانستان ملي ټیم کې دغه ځوان لوبغاړي نه راغلي، دغه بااستعداده لوبغاړي نه راغلي، په دغه زاړه لوبغاړو باندې تاسو ایشا کپ څه کوئ چې یعنې مطلب یو لوب هم په ایشا کپ کې نسئ ګټلی. لکه څنګه چې ورلډ کپ کې تاسو وکتل افغانستان 9 لوبې وکړلې، ټول مضبوطه ټیمونه ول او ټولې لوبې یې وبایللې. همدغسې چې کوم ایشا کپ یو که T20 ورلډ کپ وي، خو بل خواته که موږ وګورو دغه T20 داسې لوبې دي چې دغه کې چانس خو باید اوس نه د هغوی دغه ځوان لوبغاړو باندې کار وکړي او همدغسې T20 ورلډ کپ او ایشا کپ ته یې تیار کړي. دغه ځوان لوبغاړي تاسو ته کولی شي چې T20 ورلډ کپ هم درته وګټي، ورلډ کپ هم درته وګټي او ایشا کپ هم درته وګټي. لکه څنګه چې موږ وګورو ګلبدین نایب غوندې لوبغاړی بال بال لوبیږي، یا سمیع الله شینواری غوندې لوبغاړی بال بال لوبیږي، یا نورعلي زدران غوندې لوبغاړی، یا اصغر افغان غوندې، دغه ټول ختم دی. باید نوي لوبغاړي راولي. بیا تاسو ګورئ چې افغانستان څنګه ایشا کپ یا ورلډ کپ نه شي ګټلی. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان عطا ویلفیر فاونډیشن چې کوم داسې ډېر وخته راهیسه د افغانستان غریبو کورنیو سره مرستې ترسره کوي، زه به تاسو ته وایم چې خالي په روزې مبارکه میاشتې کې عطا ویلفیر فاونډیشن والا چې کوم دي 2000 کسانو سره د افغانستان غریبو خلکو سره یعنې غریبو کورنۍ سره کومک کړی دی، یعنې مرستې یې ترسره کړي دي. نو د ما په نظر باندې که موږ وګورو د افغانستان حکومت کار ته که موږ وګورو او د عطا چې یو معمولي غوندې انسان ده او دومره زیاتو خلکو کورنیو سره د افغانستان کې مرستې ترسره کړي دي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، زیاتره ملګري باید په دغه باندې خفه نه سي. د افغانستان حکومت کې چې څومره خلک هم دي لکه عبدالله یا دغسې دغه نور یا دوستم رشید دوستم او دغسې دا څومره خلک هم چې په د افغانستان حکومت کې ننوتي دي، دغه ټول د پیسو لپاره ننوتي دي. ځکه که افغانستان خلکو غم ورسره نسته، څنګه دغسې کورنۍ افغانستان کې دومره زیات غریب خلک اوسیږي او حکومت له خوا نه ورسره بیخي مرستې نه ترسره کیږي. نو دلته دغه خبره واضحه ده، دغه څومره کومکونه هم چې خارجي ملکونو راځي، دغه ټول دوی خپل جیبونو کې اچي او دغسې د افغانستان غریبو خلکو سره د هیچا غم هم نسته ده. خو خیر موږ او تاسو باید الله پاک ته صبر وکړو، ځکه د حساب و کتاب ورځ ته ده. ځکه یو ورځ به داسې راځي آخرت ورځ ده، په هغې باندې به دغسې ټول خاینانو سره ټول وطن فروشانو سره به الله پاک خپله حساب کوي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.